د جنوبي وزیرستان کوملسام ډیم په لاره لګېدلي چیک پوسټونو کې پوځي چارواکو 14 کاله وروسته د نرمۍ اعلان کړی او یوازې 2 چیک پوسټونه ګړتاوی او تنهایی فعال کړي دي. د پوځ یو افسر او د سرحدي عسکرو کرنل محبوب علي میډیا ته ویلي دغه پریکړه د خلکو په غوښته کړې، خو زیاته کړې د نروي بیخ تر ایستلو به دغه 2 چیک پوسټونه په ځای وي او دغه چیک پوسټونو ته ټوله اسانتیاوي ورکړي دي. دلته دهشتګردي هم چې کوم د خپل اخر انجام ته ورسي نو د هغې په لحاظ باندې د تنهایی سی پی او ګردابي سی پی دا یو 2 سی پی ګانو چې دا موږ یو ماډل سی پی جوړ کړ. دلته د موږ چیکینګ پروسیجر دی، د چیکینګ پروسیجر نه مخکې تاسو ته دا وایم چې دلته دا 4 چاپیره تاسو به کیمرې دا وخی چې ټول فیسیلیټیز هم ورکړل، د زنانو د نارینو ویټینګ رومز واش رومز هغې له یو ښه انوایرمنټ ورکول، د اوبو بندوبست، دا هر څه دې فیسیلیټیز نه پس د سیکیورټي چونکې تاسو ته ښه پته لري چې د علاقه کې ډېر ټف ټایم تیر شوی دی، د هغې سیسټم دی چې هغه دی د موږ چې کوم انټري ګیټ دی په دې انټري ګیټ باندې موږ ګاډه ودرو، د هغې نه ټول پیسنجر انلوډ شي او پیسنجرز چې کوم دی نو هغه دلته زموږ د کمپیوټر سیسټم دی دا نوی سافټویر ډیولپ شوی دی، په دې کې هغې خپله انټري وکړي او د هغې اټومیټک کمپیوټرایز انټري په هغه ډیټا کې وشي. په جنوبي وزیرستان کې پوځ کال 2004 راسي د وسلهوالو په ضد په جنگ اخته ده او د ناامنه حالاتو له امله یوازې په ګوملسام ډیم لارې د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع څخه تر واڼه پورې نږدې 18 چیک پوسټونه لګېدلي دي. په دغه چیک پوسټونو د عامو خلکو سخت تلاشي اخیستل کیږي او تلاشۍ لپاره دغه عام خلک په ګنټو انتظار هم کوي، ولې د شپې لپاره تر ماښام څخه مخکې دغه چیک پوسټونه وتړل شي. دغه لار نه یوازې د واڼه اقتصاد بلکې د پولې پورې غاړې افغانستان سره هم د ټریډ ټرانزیکشن لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي. د جنوبي وزیرستان تنهایی سیمې یو اوسیدونکی او ټیکسي ډرایور وایي په لاره کې دغه لګېدلي چیک پوسټونه دوی لپاره یو غټ خنډ ده. میش ټکسي چلاوي د یو ګډ په ګردوي باندې شي او یو دلته شي ونه په لار کې مثال شل ګټی نه دی ورغه وشي وي دا نور وشي وي کنه سکندر باندې منایز نشته د خالی ورا څوک پرېږدي څوک نه پرېږدي خالی اس تکلیف یې غنښت مې یل دا یو ګټ وی مثال انټرویو هر شای پارچه میشته ملاویږي او دا کې یې غان شي مثال غاو تو کم کنه کې جوړ دا پارچه میس کې دا جمع کړی. جنوبي وزیرستان که څه هم افغان پولیس سره په څیرمه پرته علاقه ده او توندروي او پوځي عملیاتو سره زیاته مخامخ پاتې شوې ده، خو سیمه ییز خلک وایي چې د عامو خلکو ژوند راپورته کولو لپاره نور هم په حکومتي کچه ډېر مهمو پریکړو ته اړتیا لري. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.